کې خدای پاک په پاکستان باندې د رحم نظر وکړي خدای مشران او کشران په شریعت باندې برابر کړي په قسمه قسم بحرانونه را روان دي د خلکو اعمال ختم شو اقتصاد ختم شو دین او دنیا ټول ختم شو الله نور موږ بچ کړي د توانونه خدای اسلامي ترقي راولي دیني ترقي راولي خدای پاک په افغانستان باندې خصوصي رحم وکړي الله دا امارت اسلامي چې په غټ نوم باندې په غټ قرباني راغلی ده الله د اسلام په چوکاټ کې ورته مضبوطیا نصیب وګرځي خدای امیرانو نیتونه صفا وګرځي د خیانتونو یې وساتي الله په صفوفو کې چې کوم مفسد خلک داخل وي الله هدایت ورته وکړي که قابل د هدایت نه وي الله د صفوفو نه یې وباسي الله استقامه ورته نصیب کړي د خارجي او داخلي دښمنانو نه حفاظت نصیب کړي نور هغه کونډې هغه یتیمان د اول رزم چې راته ویلې ښځه راغلې وه د موکره ښځې دا خبر کړې وه چې اوس هم سا ویسته په ټول عمر مو مړۍ په خوشحال طبیعت نه ده خوړلې هر څه په نجاپو اوازه وه د بمبارو اوازه وه په زمونو په پریشان وو په میړو په پریشان وو په ورونو په پریشان وو وایي نه دې مړۍ وي راته نه دې بستره وي راته چې په امن شو خدای د عظیم نعمت موږ نه بېرته مه واخلې خدای د دغه نعمت شکرانه د عوامو ته نصیب وګرځي په دا فیسبوکو کې چې غلط بیانونه ورکوي کله د ښځو د حقوقو نارې وایي کله د دنیا د نقصانو تاوانونو نارې وایي دا مفسدین د خدای پاک صالح کې الله ته هدایت ورته نصیب کړي چې د کفر باندې غټ جرمونه یې په سترګو نه لیده نیپال بمونه د بمونو مورونه په وطن لوېده هغه یې نه لیده نن طالب اقتصاد کمزوری ده هغه خو د طالب نقصانات خو دنیا یې په رسمیت نه پېژني هغه د طالب څه نقصان ده بس په طالب څه لګیا دي خدای ته هدایت ورته وکړي دا کمونیستیان چې په دغه وطن کې دي الله ته یې زړه د ایمان ور وغورځوي د تا ډاډ زړه ته ور وغورځوي خدای که دې په خپل قهر او غضب یې ګرفتاره کړي نورې دا کوم فسادونه لرې کړي الله د موږ ټولو مسلمانانو حفاظت نصیب کړي الله د ټولو کونډو د ټولو یتیمانو د ټولو مسلمانانو لپاره نیک سرپرستان مقرر کړي موږ ته خدای پاکه تر مرګه پورې د تا د دین د خدمت کولو توفیق په کامل اخلاص د صحت او عافیت په لباس کې نصیب وګرځي د موږ سره خصوصا چې په دغه جلسه کې که د حکومت خلکو معاونت کړی که د رعایت خلکو معاونت کړی که چا خدمتونه کړي دي که چا چندین کې پرې کړي دي یا یې پرې کوي خدای ټولو ته خپله رضا نصیب وګرځي د هر مشکل نه الله تعالی د موږ سره دا ټول مسلمانان په خپل حفظ کرم کې وساتي دا پاتې 2-3 غنټې خدای پاک په موږ باندې په ډېر خوشحالۍ د تا د رضا په حال کې تېرې کړي خدای د هغه نیکو خلکو چې دلته راغلي دي موږ یې نه وینو نه یې پېژنو خدای د هغو په برکت یې موږ دا دعا قبولې کړي الله تعالی تر مرګه پورې د دغه خدمت نه موږ محرومه کړي الله د موږ زمن د موږ ورېرونه د موږ لمسیان د موږ شاګردان ټول علما ربانین وګرځي دا تصور علما چې 300 د موږ سره دلته اوسېدل دا د موږ روحاني اولاده ده نن چې دوی ژاړي دوی ته یو غم د 300 خدایه تا ته مو سپارلي الله د دې اعمال مو تا ته سپارلي خدایه د دې اقوال او افعال مو تا ته سپارلي الله د دې خدمتونه مو تا ته سپارلي خدایه د نیکو خدمتونو ځایونه مو ته پیدا کړي الله دې موږ صفا کړي غیبي نصرتونه یې وکړي حفاظت یې وکړي مقتدیان د دین وګرځي موږ دپاره صدقات جاریات او باقیات صالحات وګرځي موږ خپل نیک عمل نه لرو خدایه د دې نیک اعمالو په برکت باندې مرحب وکړي خدای دې موږ چې څومره مریدان دي اولیاء کاملین کې موږ د ذکر وختونو الله دې په ذکر کې موږ ته برخه نصیب وګرځي الله دې دعاوې دې موږ لپاره قبولې وګرځي خدای پاک دې موږ د مشایخ کرامو دې موږ د اساتذې کرامو په دعاو کې موږ شریک کړي د دنیا ټول مسلمانان دې موږ په دعاو کې شریک کړي د دنیا د مسلمانانو په دعاو کې الله موږ شریک وګرځي خدای کوم د خیر دعا چې رسول الله دې امت لپاره وخت موږ ټول ته په خیر کې نصیب وکړي د کوم شر نه چې پناه وخت د الله موږ ټول ته دې شر نه نجات نصیب وګرځي الله طرفه تر عین وقلم خپل نفسو ته مسپاري خاتمه په ایمان باندې کې الله د خلکو سفر به خطر کې چا چې دیو طرف نه څومره تکلیفونه کړي مرته قبولې کې د دغه طرف نه خپل ورو ته قبولې په حال کې بوزي الله د عظیم ثوابونه چې چا ګټلي دي دا د دوی شپو کې دلته الله دا ثوابونه بیرته په شیطان مده راسدل باسي ورته محفوظ وګرځي موږ ټول ته محفوظ وګرځي موږ په کور خصوصي رحم وکړي خځې او نرم الله په شریعت باندې مستقیم کې زمن نوران او قریبان ټول په شریعت باندې مستقیم کې خدای دې دین خادمان خځې او نر جوړ کې الله دې موږ ټول خدمتونه د حاضر جمع کې څومره مشایخ او څومره علما څومره نیک خلک موجود دي د دغه ټول په اولادو په کورنۍ الله رحم وکړي خدای کورو کې علما پیدا کړي اولیاء پیدا کړي خادمان دې دین پیدا کړي څوک چې دغه خلکو خدمتونه کوي الله د دنیا او د آخرت عزت او خوشحالي نصیب
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. دغا حديث دا دعاء يوارد طول وياي أبلو رزمي كتاب كي ولد وإذا أجتوه جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. خدای پاک دې موږ د طرفنا نبی علیہ السلام ته داسې بدله ورکړي چې دی لایق وي. وایي 1000 ورځې او یا ملائکې د دغه انسان ثوابونه لیکي. 1000 ورځې او یا ملائکې د دغه انسان ثوابونه. الله په خپلو دوستانو دومره خوشحاله کېږي. رسول الله محبوب دی الله ته چې څوک دته دعا وکړي الله دومره خوشحاله شي. 1000 ورځې او یا ملائکې صرف د دغه یو وارې ویلو ثوابونه لیکي. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. هر مرشد مو